افغانستان پاکستان ته ډیر سخت جواب ورکړ. بهرنیو چارو وزارت پاکستان ته تازه څه ویلي دي؟ پاکستان له افغانستان څخه څه غوښتنه لرله، خو بهرنیو چارو وزیر ورته څه وویلې؟ دلته یې راسره ټول جزئیات کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د اسلم فاروقي د غوښتنې په تړاو د افغان حکومت غبرګون. د پاکستان له لوري د اسلم فاروقي د غوښتنې په غبرګون کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تازه اعلامیه خپره کړې ده. افغان حکومت د پاکستان هغه یاداښت ترلاسه کړی چې پکې له افغان حکومت د دوی ته د داعش ډلې مشر اسلم فاروقي د تسلیمولو غوښتنه کړې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان هغې غوښتنې په غبرګون کې چې له افغان حکومت یې د ترهګر اسلم فاروقي د ورسپارلو لپاره کړې وه، وایي د داعش یا خراسان څانګې مشر اسلم فاروقي سره به د افغانستان د ناپیزه قوانینو پر اساس چلند وشي. اسلم فاروقي په افغانستان کې د بشر ضد ګڼ جنایت او خونړي بریدونه ترسره کړي دي او د هماغو عملیاتو او بریدونو د رهبرۍ تور دی پرې چې په ګڼ بېګناه افغانان او افغان سرتیري شهیدان شوي دي. افغان حکومت د ترهګرو ترمنځ هیڅ توپیر نه کوي، له ټولو ترهګرو سره ورته قانوني چلند کوي او د ترهګرۍ ضد مبارزې هر ډول تعهداتو ته ژمن دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې وړاندې زیاته شوې ده دا چې د افغان او پاکستان ترمنځ د مجرمینو او تورنو کسانو د استرداد کوم تړون نشته، نو د اسلم فاروقي سره به د افغانستان د قوانینو پر اساس چلند کیږي. په اعلامیه کې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دواړه هیوادونه کولی شي چې د افغانستان او پاکستان APS یا د سولې او سوکالۍ د ګډ عمل په چوکاټ کې د اطلاعاتو د تبادلې په برخه کې ګډې هڅې وکړي څو د ترهګرۍ سره د مبارزې برخه کې مرسته وکړای شي. د داعش یا خراسان څانګې مشر اسلم فاروقي څو ورځې وړاندې د ملي امنیت ځواکونو له لوري له 19 تنو سره ونیول شو. اوس به د افغانستان حکومت د افغانستان د قوانینو سره سم د ترهګر فاروقي محاکمه کوي. درنو لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي، که مو خوښه شوې وي ویډیو د سره لایک کړئ.